نو یو سړیو څوک کوي د هغه نوم و عتاب ابن قشیر، دا یو منافق او څوک کوي چې نه د هغه نوم و نبتل ابن حارث. نبتل ابن حارث چا ورته ووي د الله د پیغمبر متعلق خبرې مه کوه، دلته به صحابه ناست دي وبه یې رسوي ورته. نبتل ابن حارث وی نه، د الله پیغمبر کی یو صفت ته چې د هر چا خبرې ته غوږ دی او هر چا چې ورته قسم وکړه نو قبله یې. زه به دلته ورپسې خبرې وکړم، بیا چې ورغلم او چا خبر کړو زه به ورته وایم والله ما قلتو، قسم دی ما نه دی ویلي. نا خدار چا خبرې ته غوږ دی نو زه به خلاص. دا آیاتونه نازل شو. نبتل ابن حارث څنګه سړی اوږده ږیره وه ښه، د نوم نه ښکته ببر سر و، سرتور سر به ګرځېده او اوږده ږیره وه، غټ سر و او مخې چو دا تورو خو سوروالی ته مایلو، تورو سوروالی ته مایلو او دا مخې را پړسېدل. دا سټې چو نو په دې سټ کې داسې غوښه جمع کېدله، دا ځایم دروندو. پهلوان غوندو. رسول الله مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من اراد ان ينظر الى شیطان، چې د چا ارادی چې زه شیطان وګورم، فلینظر الى نبتل ابن الحارث، نو دې نبتل ابن حارث ته دې وګوري، دقسې شیطان دی. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پسې ډېرې خبرې کولې او بیا براغې او قسمونه به یې کول او په خپله خبره نه درېده. اوس هم چې څوک سرتور سر ګرځي په ملایانو کې او اوږدې ږیرې او پهلوانان، دا د نبتل ابن حارث ملګری دی او د هغه معتقدین دی. الله مو یې ته وساتي. او تاسو ته معلوم دی چې داسې شکل د چای ملایانو کې چې ځان ته عالم هم وایي او سرتور سرګرځي او پټکې نه په سره یو خولی او یو دسمال په سر را اچولی او اوږده ږیرې او پهلوانې او پرتوګې بډویلی تر د پښو نیمایي پورې. دا ټول چې راغونډ کې د دې نه یو نوم جوړېږي هغې ته وابي وایي. دا بالکل د نبتل ابن حارث پروګرام دی. نو چې اوس یې موږ او تاسو نه پېژنو، موږ وایي کیدای شي په حقه او د الله د پیغمبر پسې خبرې کوي درته. تا ته به وایي د الله نبي کې دا کار دی او دا کار، ما ته په خپله یو ورځ وایي وی ته څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مر وخت وایي، ته خو دومره صفت کې تا ته خدای جوړ کړ، خو یو انسان دی او الله د خپلو پیغاماتو دپاره منتخب کړ. میں توبه وکړه د خدای بنده. ما کله ورته خدای ویلی دي، ما ویلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، زه خو ورته نوم پیغمبر اخلم او ته پې ولې خفه شوې؟ ما ته وی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه وروستو بل پیغمبر نه راځي او که راغلی وی زمونږ هغه مشر به و. مې رسول الله مبارک فرمایي زما نه وروستو بل پیغمبر نشته او که وی نو عمر فاروق صاحب به و.
نو دوی باندې د الله د نبی خبرې صحیح نه لګي. نو یو سود دی چې ډېر خطرناک عمل دی. ادنا د سودخور سزا کومه یوه ده؟ علما وایي چې کعبه مبارکه کې یو سړی د مور سره 80 کرته زنا وکړي، الیاذ بالله، دا د سودخور ادنا نوعه ده. هغه سړي ته به څومره سزا الله ورکوي، دومره سزا سودخور ته ده. دویم نمبر چې څوک د پیغمبرانو علیهم السلام او د اولیاء د بزرگانو مخالفت کوي، من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. رسول الله مبارک فرمایي، الله فرمایي څوک چې د ولی سره زما د دوست سره دشمنی ساتي، زما د ته اعلان د جنگ دی. ډېر احتیاط وکړئ. ولی او پیغمبر خو غټي خبرې دي. د یو مسلمان چې ته سپکاوی کې او پاغه کې هغه عیب وي، ته غیبت وایي. غیبت نه الله دا بندگان داسې منع کړي دي. الله فرمایي لکه د مړ ورور غوښه چې خوري. نو چې عام انسان باندې او عام مسلمان باندې الله دومره خفه کېږي، نو په ولی او پیغمبر به څومره خفه کېږي. نو دې سره ډېر احتیاط کوئ. ښه هر سړی په خپل دوست ډېر خفه کېږي. اولیاء کرام او پیغمبران علیهم السلام دا د الله جل جلاله دوستان دي. د دې مخالفت الله نه برداشت کوي. ومنهم الذین، بعض د دوی نه هغه خلق دي یؤذون النبی چې ضرر رسوي پیغمبر ته، ویقولون وایي دي هو اذن، دا پیغمبر غوږونه دي. مانا دا هر چا خبرې ته غوږ دي. قل ورته ووایه محبوبا اذن خیر، اذن خیر لکم، دا پیغمبر اوریدونکی د خیر دی تاسو لره. ستاسو د شر خبرې نه اوري، د خیر مو اوري. یؤمن بالله، تصدیق کوي په الله باندې، ویؤمن للمؤمنین، او تصدیق کوي د پاره د مؤمنانو. ورحمت للذین، او دا پیغمبر رحمت ته او مهربانی ده د پاره د خلکو. آمنو منکم، چې یقیني کړی له تاسو نه. والذین خلق یؤذون رسول الله، چې ضرر رسوي د الله پیغمبر ته. لهم عذاب علیم، دا غوی د پاره عذاب درد رسونکی دی. فعیل بمعنی الفاعل، مؤلم. نو دې شیانو سره ډېر احتیاط وکړئ. که عمل مو کم وي الله به یې درته معاف کړي، خو لیکن د نیکانو د انبیاو بلکې د عامو مؤمنانو سپکاوی او هغوی پسې خبرې کول دا الله درته نه معاف کوي. یو جومات کې امام و عالم و، نیک سړی و. دې کلي به وظیفه راغونډوله، هغه مولوي صاحب ته به یې کور ته لېږل. مولوي صاحب چې د جومات نه فارغ شو او کور ته لاړ، ښځې ته یې ویې ډوډۍ راوړه. مقتدیانو ډوډۍ راوړې ده که نه؟ وی راوړې ده. ډوډۍ چې راوړه وی دا مقتدیان دي څنګه بیکاره خلک دي، او ښځې څومره بیکاره دي، ګوره داسې ډوډۍ پخ کړې. هغه ورته وی په ما په 3 طلاقو طلاق. ورته وی سړیه دا ولې؟ وی تا زما د مقتدیانو غیبت وکړه. غیبت کې مسئله دا ده چې د چا د غیبت کړی او هغه دې معاف نه کړي، نو الله دې نه معاف کړي. او تا خو ټول مقتدیان یاد کړه، نو زه خو اوس داسې نشم کولی چې تا د لاس نه ونیسم او یو یو مقتدي ته دې بوزم.
چې دې ته معافي وکړه ستاسو غیبت یې وکړه دا ستا معامله به قیامت ته پاتې نو قیامت کې زما د ټولو مقتدیانو بلاسي او ستا به مرۍ نه به نیولی خلق خو وایي د ستا بلاسي او زما به ګریواني که نه دا خبره صحیح نه ده آخرت کې ګریوان نه وي هلته خو ټول خلق لغړي جامې نه وي ګریوان خو د کمیسي د ټولو خلقو بلاسي او ستا به مرۍ نه به نیولې چې زما غیبت تی کړی او جامې به دم نه او د خلقو بم جامې نه او زه به درته ګورم دا زه نشم برداشت کولی چې زما ښځه دي او ټول خلق دې ترې راته وي دا مې غیرت نه برداشت کوي نو ما طلاق کړې اوس دې که خلق د مرۍ نه نیسي نو خپل کار کوه خو پردۍ ښځه به نو چې د عام مومن غیبت الله نه برداشت کوي نو د نیکانو به څنګه برداشت کوي یحلفون بالله لکم دا یو بل مجلسو منافقان پکې ناستو د یو نوم دی جلاس ابن سوید او د بل نوم دی ودیعه ابن ثابت دوی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پسې خبرې وکړې وې دا ډېر شري سړی دی العیاذ او صحابیم پکې ناستو عامر ابن قیس نوم رضی الله تعالی او غصه شو ورته وی تاسو شریان یې قسم دې زه به د الله پیغمبر ته تاسو ښایم هغه ورغی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته وی چې جلاس ابن سوید ودیعه ابن ثابت داسې ووی هغوی راړه او قسمونه یې وکړه قسم دې که موږ ویلي عامر دروغ وای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته چې قسمونه وکړه هغه زړه کې شک راغی چې عامر هسې وای هغه لاسونه پورته کړه عامر ابن قیس خدایا ما خو رښتیا وویل ته زما تصدیق وکړې نو دا آیت نازل شو یحلفون بالله قسمونه کوي په الله سره لکم تاسو د پارا لیردوکم چې خوشحاله کی تاسو والله ورسوله والله او د الله پیغمبر احق ډېر حقدار دی ان یردوه چې دوی خوشحاله کی دلره ان کانوا مؤمنین کوي دوی مؤمنان دلته یو نکته علما وایي ښه والله ورسوله دو ذکر شو بیا احق ان یردوه کی ضمیر یو راجع دی یعنی الله او د الله پیغمبر په یو ضمیر کې یو ځای کړي څه معنا ده داسې نشي کېدی چې څوک الله رضا کي او د الله پیغمبر یې نه رضا کړي نو الله نه راضي کېږي داسې هم نشي کېدی چې د الله پیغمبر رضا کي او الله نه یې رضا نه الله رضا د پیغمبر پر رضا کې ده د پیغمبر رضا د الله پر رضا کې ده ته به دواړه خوشحاله کې نو بیا به کار سمیږي ځکه ضمیر یو راجع کړه صدق الله مولانا العظیم دیو جن دی میاشت د ربیع الاول میاش وای دی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره ربط ته په دې میاش کې نبی علیہ السلام دنیا ته راغله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر اتک خوشحالی او د رسول الله مبارک سره محبت دا زمونږ استاسو د ایمان حصہ ده کنه ده نو د رسول الله مبارک سره محبت دا خپل څه شی نه ده دا به ته په کارونو کې ښکاره کې نو صحابه به سرونه قربانول په محبت کې هغوی هغې کې ښکاره کړي بچی قربانول مالونه قربانول دا غوی محبت ډیرو اچه کم شي کې ښکاره کو هغه زمونږ استاسو وس نه ندي پوره من کولی شو چې سر قربان کو او بچی قربان کو نه
منگ تا خود دنیا محبوب دا اغا سی قربانی و محبت چی صحابہ اخکار کرو اغا خو منگ نشو اخکار کولے کمزوریو نمنگ او تاسو با دا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا محبت اظہار دا دے چی دی میاش کے مخپل پیغمبر راغلے صلی اللہ علیہ وسلم نو دا آغا مجلسون با جوڑو او دا آغا سیرت با پک بیانو دا آغا صفات با خلقو تا بیانو زمانگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سے سترگے وے دا سے غوگونو دا سے مخ مبارکو دا سے جبوا دا سے قد مبارکو دا سے گیروا دا سے دا سر ویخت مبارکو دا غد یاد تذکرہ بکو دقا دا محبت اظہار دے دیتا دا محبت اظہار ہوئے مجنون لگیاو دا لیلا نمی لکا پشگو کے او بے لکا بیا بے اوران کا بیا بے اولی کا بیا بے اوران کا چا ورطوی مجنون سکے ورطوی مشق نام لیلا میں کنم دا لیلا دا نم مشق کم ورطوی ولی وی خاطر خود را تسلا میں دے ہم خپل زرطا تسلی ورکو دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صفات او دا غیات دا دا مسلمان زرطا تسلی ورکای نو کسوک در تاوائی چوالکا دا تاسو چی مولود شریفو کو او علماء مراغختلی و دلیل وایا تب ورطوے محبت دلیل دے زمانگ دا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر مین دا الحمدللہ او زمانگ دا مین اظہار دا دے چا مجلس بجوڑ کو خلق تب خپل دا محبوب صفات بیان کو دام و محبت زرک پٹ پروت و راہکارا مکا دلیل محبت تے کنا دا خدای بندہ او استاخ و محبت ماشاءاللہ دیر دے زکا چو سو کے کئی نو اغم در بانے بد لگی خلقو توائی مکی نہیں ورتا ویدا ٹول بدعات و رسومات تی نو الحمدللہ منگ با زمانگ پزڑک خومین دا او تخو یسم نکے خو کسو کے کئی اغم در بانے بد لگی گورئی غلط منکی خان دا غلط خلق دے دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سر دشمنی دا زمانگا استاس و اکابر و علماء دا دیوبند دا دی طول و عقیدہ دا چه دا میا شراشی مجلسون جوڑے و دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صفات بیانے کسوک پکے خزی گڑائی پنجاب کے دا سے کی گی یا چرسون پکی دا شریعت او دا اسلام خلاف اعمال پکی منگ دا غوی ملگری نیو چی آواز دا قرآن کریم آیاتون تلاوت کی گی او حدیث صحیح بیانے گی او دا رسول اللہ مبارک صفت خوانی کی گی دا مشکل نلری دا دا مسلمان او دا محب او دا عاشق علامہ دا نو گور ایسوک مغلط نکی خان نو دا اللہ در تصواب پاگا محبت در کئی حالان کی دی بانیم دلائل شتا خدا وقت آگے تقاضا نکی خدا استا میں قیدہ ہوئے نو چی سوک میلاد شریف و مولود شریف تا ناروا وائی اغن با دلیل غواړی خان کسو کی کئی اغن با دلیل نغواړی کون کی بانی دلیل نہیں سوک چی ورطا حرام وائی اغا بانی دلیل گورا دا مونگا اتاو سر چل کئی دا خوڑیر چالا کدی یو سڑی مشکات شریف ویل خواہ مشکات شریف کی زمونگ دلائلم دی او د امام شافعی رحمہ اللہ دلائلم دی سڑی چی مشکات شریف وی حیران شو چا اس کم منزو کم دا شوافیو کا دا احناف
یو چالاکه سړی و هغه ورته وی کاکا زه به درته د دواړو منځونه وکم نو چې کم دې خوښ شو هغه بیا وکړه. وی صحیح ده. نو لاړه او داسې وکړه او نیم اندامونه وچ او نیم پاک او ګډ وډې اودس وکړه. اول یې پښې وینځلې او بیا یې لاسونه وینځل او بیا یې مخ وینځه، بیا یې داسې چکر ولګه، بیا وروسته خولې کې اوبه واچولې او لاسونه هم نیم وچ او نیم لامده. ورته وی کاکا دا د احنافو اودس وښه. هغه وی دا څنګه اودس؟ ویلې اوس یې درته مونځ کومه. مونځ یې وکړه نو لاسونه یې د نوم نه لاندې کېښو او غوږونو ته یې لاسونه ویوړه او یو خوا ګوري بل خوا ګوري، کله پزه ګرئ او کله سټ ګرئ او زر زر یو څلور ټونګې ووهلې. ورته وی کاکاجي دا د احنافو مونځ دی، اوس به درته زه د شوافیو مونځ وکړم. لاړه صحیح اودس یې وکړه او بیا په مونځ ودرېده، ښه اوږد مونځ یې وکړه. وایي کم دې خوښ دی؟ وایي مونځ خو دا دی. هغه سړی د حنفیت نه واړه، داسې دي داسې چالاکه دي. دا ساده احناف خو ساده خلک دی او ښه خلک دی، نه ډېر باسونه کوي او نه ډېر لانجې کوي، او دا خو ډېر چالاکه دي نو خلک غلطوي. او تاسو خو سادهګان خلک یې، سبق مو ډېر نه دی ویلی نو غلط به مو کی. نو تاسو ته مې اسانه طریقه وښوده چې چا درته وی دا شی مه کوه ورته دلیل ووایه. ورته موږ ته استاد ویلی دي چې کم کار کې دلیل به نه وایې، چې کم کار نه دې څوک منع کوي یا به دلیل وایي. نو دا زما خبره درنه هیره نه شي او کوي چې دی د ځان نه کړې ده نو زما ټلیفون نمبر د سره شته، ما سره مخامخ که زی بیا پویوم. د مولیانو خبرې د مولا سره جدای او د عوامو سره جدای. زی بیا ډاکټر یم، زی صحیح اپریشن کوم. متخصص ګوره چې غلط مو نه کی. ګوره وابیان ښه خلک نه دی، غلط خلک دی. دا د اسلام او د دین د پاره تخریبونه او فسادونه کوي. مسلمانان د اعمالو نه بندي، کوشش کوي چې د خلکو نیکی را کمی کی. 20 رکعاته تراویح دی وی اته کوه نو 12 رکعاتو ثوابونه ختم. 3 رکعاته ویتر دی وی یو کوه نو را کم نشو. او سنت مکوه، سفر کم سنت مکوه، کور کم سنت مکوه، او خیراتونم مکوه، او سخاتم مکوه، او که ختم دیو که کور کې طالبانو ته ډوډۍ ورنکې. دا اصل کې د طالبانو دشمنان دي. طالبانو غریبانانو په مدرسه کې ټول عمر لوبیا و لوګانو خړ، دماغ کار نه کوي. نو چې څوک ختم وکړي هغه ورته لږ غوښې مخې برابرې کړي، دوی درته وایي مې پې خوره حرام دي. دا طالبان به څه کوي؟ د دوی به دماغ خرابه شي، لیوني به شي، بیا به سبقونه نشي ویلی. نو طالبانو د دوی ونه منئ. ګوره دوی در باندې غوښې او شیونه بندئ او زه درته روا کوم. الله فرمایي نو استقامت به کلک کوو. ښه دا فتنې به راوځي او موږ او تاسو به انشاءالله ورته ولاړ یو. د سیکانو نه خو بتره نه یې که نه. زمونږ او ستاسو افغانستان کې سیکان اوسیږي. سیکان هغه پټکي نه ویلي، تاسو هغې ته هندوان وایې، دماغ مو کار نه کوي. هغه هندوان نه دي، هغه سیکان دي. پټکي چې ویلي دي او اوږده اوږده ګیري چې دي که نه، خولې هم ببري، بریتونه پریښي ښایسته. نو هغه چې دی هغه سیکان په افغانستان کې اوسیږي. خو ګوره نه پټکي کوس کړو، نه ګیره کله کړه، نه بریتونه کل کړه، په دې خپل مسلک کلک ولاړ. طالبانو حکومت راغی او مقه پټکی واله، د روسیانو حکومت راغی هغه پټکی واله، او اوس وخت کې د امریکي حکومت راغی مقه پټکی والی دي. چا بدل کړه؟ نو موږ او تاسو د سیکانو نه هم بتر یو چې خپل عقیده او عمل پرېږدو. والله کې پرېږدو.